ښځو راوړو امنیت دغې نړۍ ته ښځو راوړو امنیت دغې نړۍ ته سړو څه وکړل سړو جنګونه راوړل. سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. نن په نړۍ کې د ښځو ورځ مازلې کیږي، نو د وطن ټولو خویندو میندو ته د دغه ورځ زموږ له اړخه هم مبارک وي. خو زموږ د ټولنې د پښتنې ټولنې یوه وړه غونته کې کیسه در سره شیر کوم. یوې خوراکۍ دا لیکنه کړې وه د قبایلي سیمو چې کوم رواج دی دغه پکې ذکر شوی دی. وایي چې روژه وه، نو د شپې ماشوم به هم و را سره، هغه به هم را سره ژړل، پوه شوې، د شپې به یې راویښولم، خو خیر پېشمني ته به پکې را پاڅېدم. نو د کور مې سړي ډېر و، نو هر یو ته به مې پېشمنۍ هره ځان ته کمرې ته ور وړو او شپه به مې هم نه ارامه وه، خو سړي بېغمه بس پراته به و. هغې سره به د چا سره به دا فکر نه و چې که نه دا هم انسان دی. خو خیر پېشمنۍ به یې وخوړو، په خپلو ځایونو کې به و، نسوار مسوار به یې ولګول، سینګرټ به یې ولګول سړو. له هغې وروسته به بیا مانځه ته مې راپاڅول، ځان له به مې اوبه ور وړلې. لنډه دا چې لمونځونه به یې وکړل، مانځه نه وروسته به بیا ټول څملاستل، زه به ویښه وم، ما د کور د پېشمني نه چې کوم ګنده شوي لوښي وي دا به مې وینځل. خو خیر تر ناوخته پورې په دې کې به ماشوم هم راویښ شو. خیر لږ سر به مې په دې ماسپښین کې ولګو، خو ماسپښین به چې بیا راپاڅېدم سړي به هم د هغه رقم ته وده و. نو ما به د دوی دپاره خوراک تیاروو، په خوراک سامانونه به مې تیارول چې مازدیګر ماښام به شو، بیا به مې په دسترخوان ورته ټولو ته کېښودل او هر شی به پوره اوبه موبه، که دې کې یو شی کې کمی راتلو نو سړي به غوسه کوله. نو سړي به بېغمه و. ماسپښین وروسته به چې کله سړي راپاڅېدل، لمونځونه به یې وکړه، هغو به چکر ولګوو، و به ګرځېدل دوکان موکان کې یو سره بل چا سره به یې مطلب ساعت تېرۍ وکړو. خو زه به په کور کې یوازې لګیا وم، بس دا غم یې کړ، لکه د هېڅ چا سره زما دا فکر نه و چې لکه دا هم انسان دی. خو بلاخیر ماښام به مې ډوډۍ تیاره کړ، هر شی مې په دسترخوان ورته کېښودل. له هغې وروسته به بیا چې کله روژه ماتې وشو که نه، سړي به بیا لاړل او ډډې به یې واچولې او نسوار او سیرګټ به یې ولګول، په ارامه به شول. بیا به ما دا ګنده لوښي سره راغونډ کړه، دوی ته به مې چای تیارې کړلې، دا به مې ور وړلې، بیا به مې لوښي وینځل. خو لنډه ده چې ماسخوتن ناوخته پورې به ما دا کار وکړ، له هغې وروسته به وده کېدم. خو خیر چې بیا پېشمنۍ شو، سبا شو، نو لږ وخت مې پیدا کو، په مصله کېناستم مانځه دپاره. لمونځ مې چې وکړه، ملا مسلې شروع کړې. ویل یې چې په دوزخ کې به ښځې ډېرې وي. ما داسې وړه غونته کې مسکا وکړه، ځان سره مې وویل چې د مستقبل پته خو مې نشته، خو دلته زه په دوزخ کې یم او سړي په جنت کې دي. نو د خپلو خویندو سره همکاري کوئ.